هیله کوو چې ځانونه منظم کړي. اوس له محترم څارمان سعادتمل صاحب رابولو تر څو د درناوي په پوره احساس سره د کورنیو چارو وزارت لوی رئیس الحاج مولوي صاحب زید الله عابر او د کابل امنیه قماندان الحاج ملا ولی جان حمزه صاحب ته د قطعې تقدیمولو لپاره وړاندې شي. در سلسله فراغت نیروهای امارت اسلامی افغانستان این بار 410 تن از افسران و ساتنمنان پس از یک دور آموزشی سند فراغتشان را از مرکز تعلیمی حضرت امزه به دست آوردند. در این مراسم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء، مولوی زین الله عابر رئیس دفتر وزارت امور داخله و دیگر مقامات امارت اسلامی افغانستان نیز حضور پیدا کرده بودند. د دې سپېڅلي بیرغ پورته کېدل د هغو اتلانو د قربانیو نښه ده چې د خپل وطن لپاره یې ژوند قرباني کړی دی. قدرمنو حاضرینو، پر دغه پرتمینه غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل کوو او د تلاوت لپاره بلنه کوم قدرمن قاري صاحب حافظ فیروز احمد احمدي ته تر څو تر دریده تشریف راوړي او د قرآن کریم څو مبارک آیتونه تلاوت کړي. زړورو اتلانو، ستاسو د نظم او ډیسپلین ننداره محترم حافظ فیروز احمد احمدي. گفته می شود که از میان 410 تن 37 تن آن افسران، 113 تن ساتنمنان و 260 تن سربازان می باشد که در پنجمین دور از این مرکز فارغ گردیده و آموزش های تفسیر و ترجمه قرآن کریم و دروس نظامی را به شکل معیاری آموختند. الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالقدیر عزیر د میربچکوټ امنیه قماندانۍ د ښوونې او روزنې امر. نو موږ دلته 15 ورځې تقریبا شپږ هفتې دلته درس وایه. موږ اول د قرآن عظیم شان تفسیر او ترجمه درسونه و، حدیث شریف درسونه و، د سیرت درسونه و، اصولنامه و، د چک پاین اصول و، جمع نظام درسونه و، عملیات پولیس و، تکتیک د پولیس و، حقوق د پولیس و، نور درسونه د موږ د ولس سره د ښه چلند په اړه درسونه و. زه عبدالقهار عمر د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ یو مجاهد یم.
موږ دلته شپږم حوزه کې د 2 ورځو معسکر وکړ، نظامي زده کړې مو وکړې چې په هغې کې موږ د قرآن کریم ترجمه، حدیث شریف او تفسیر شریف زده کړه، جمع نظام مو پکې زده کړه، سپورټ مو پکې زده کړه، د ولس سره د ښه رویه کولو طریقه مو زده کړه، د جنایي جرمونو پیژندل مو زده کړل او همدارنګه عملیات پولیس، تکتیک پولیس او چیک پاینټ مو زده کړل. موږ آماده یو همیشه دپاره چې ولس ته خدمت وکړو. شپه ورځ موږ د ولس په خدمت کې حاضر یو. انشاءالله موږ به خدمت کوو د سلګۍ تر اخرې سلګۍ پورې. مولوی عبدالسلام حنفی که در این مراسم حضور داشت از فراغت این افسران ابراز خرسندی کرد و از آنان خواست تا در هنگام اجرای وظایفشان خدمات خوب برای شهروندان داشته باشند. یک تعداد بزرگی از مجاهدین از مرکز تعلیمی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه فارغ می شوند و به خاطر حفاظت از نظام اسلامی و به خاطر خدمت به ملت رنگدیده افغانستان آمادگی می گیرند. پلیس همچنانی که حفاظت از نظام اسلامی را می کند، جزئی‌ترین مسائلی که به ظرفیت نظام راجع باشد همیشه شما مسئولیت دارین که به او متوجه باشید. پیش از این که یک مجرم یک جرم انجام بدهد کوشش بکنید که جلوگیری صورت بگیرد و بعد از این که یک جرم صورت میگیرد باید به صورت درست، به صورت صحیح، به صورت مسلکی و تکنیکی باید جرم شناخته شود تا با قاضی صاحبای محترم به صورت صحیح ارائه شود تا اینکه اونها بتوانند برای مجرم جزای شرعی را اجرا نمایند. در این مراسم همچنان نمایشات زیاد نظامی نیز اجرا گردید. يسار عكس مقطع عكس واحد اثنين ثلاث أربعة قلب راكع يمين فوق يمين فوق عكس يسار فوق عكس يمين فوق عكس تثبيت فوق 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 جلسة جلسة عكس يمين فوق يمين فوق مقطع فوق فوق أطفال فوق فوق واجب فوق فوق واجب أطفال يمين فوق يمين فوق يمين فوق يمين فوق راسي راسي قوت لکه هلال ښکاره کړه
مولوی زین الله عابر رئیس دفتر وزارت امور داخله همچنان در این مراسم گفته است وزارت امور داخله تلاش‌های زیاد در قسمت تامین امنیت شهروندان کرده و از سربازان خواسته تا در چک پوینت ها و اجرای وظایفشان خلق نیکو داشته باشند. امنیت تامین کو خلکو ته اطمینان ورکړو چې تاسو په ډاډه او په آرام سره ژوند وکړئ. عزتمندو د ولس دا د تاسو د وجې نه د شپې خوب کوي، د شپې آرام کوي، د شپې خپل دوکانونه خپل اموال د تاسو په نیت باندې پرېږدي وایي دلته څوک شته چې د ما مال او د ما حیثیت او د ما عزت بساتي. کوشش وکړئ هغه څوک چې هغه سره تورسرۍ ورسره وي، ناموس ورسره وي، د کورنۍ زنانه غړي ورسره وي، یغو سره ښه سلوک وکړئ، یغو سره ښه رویه وکړئ چې وایي دروې خیر دی د تا په درولو باندې هغه نه خفه کېږي. خو دومره ورته ووایه چې حاجي صاحب خفه نه شي، ما د مسؤلیت دی فقط دې په خاطر ولاړم چې تاسو ته ښه امنیت راولم، د تاسو ارامتیا چې کوم دی تضمین کړم. نو که دا خبره دې ورته وکړه هغه دې ته خوشحال دی چې ودرېږي تلاشي درکړي. او که ورته ودوې چې ته سترګې نه غړوې، ته د امارت اصول نه پېژنې، تا به زه خامخا دروم، تا به زه خامخا تلاشي کوم، تا به زه خامخا چې کوم دی دلته چې کوم دی او ما دا مسؤلیت دی چې تاسو تلاشي کوم، نو هغه زړه ماتېږي، هغه بیا خفه کېږي، هغه بیا ډېرو ځکه شکایتونه کوي مشرانو ته وایي زه چې کوم دی هلته خفه کړم او ما سره چې کوم دی بد اخلاقي وکړه. آزاد آزاد پوزور وطن مکړې حاسق سعی دل سړیو خورا. در این مراسم همچنان مقام‌های دیگر امارت اسلامی افغانستان نیز بیاناتی داشتند. او بل امنیت ستاسو په ذریعہ باندې نه یوازې امنیت تاسو په ورو باندې بلکې فزیکي امنیت هم ستاسو په ورو باندې او د ولس او د حکومت نمائندګي هم تاسو کولای شئ، ځکه چې تاسو فزیکي وجود ستدي هر ځای ستاسو کوم کار چې کوي هغه به د امارت نمائندګي کوي. نو واقعا الله تعالی به مو په ټولو کارونو کې را سره مرسته کوي، ټول سخت کارونه به الله تعالی راته اسانه کوي او په خدمتونو کې به مو برکتونه وي او دغه ستړیاوې به مو الله تعالی نه ضایع کوي. اما که مو نیتونه خراب وي او ځان کې تقوا را نه ولو نو در په در به سو. محترم زوجة صور تقدران لكم أنني جودا المجاهد تقول 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 فورا جلدي فكرنا جوړ کړي هم نخیز د کړي خوشي پتک تک دې سنا ویا خدمت کو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این در حالی است که وزارت امور داخله در قسمت مسلکی سازی پلیس برنامه‌های زیادی داشته است.
و پیش از این هم شمار زیادی از افسران و ساتنمنان از مراکز تعلیمی مرکز و ولایات سند فراغت به دست آوردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مولوی صاحب، زه شهزاده کابل امنیه قماندان مجاهد د خپل تصدیقان د اخیستلو لپاره چمتو یم. زه د افغانستان اسلامي امارت لپاره په ویاړ خدمت کوم.